د موبایل د وجې یوه ښځه ولې بدکاره کیږي، هغه ولې بدکارۍ ته مجبوریږي؟ د موبایل استعمال چې اکثره ښځې کوي او بیا په داسې ناروا کارونو باندې اخته شي. درنو دوستانو، زموږ ستاسو په ټولنه کې چې یو ډیره پاکه اسلامي ټولنه ده، په دې کې نن سبا د موبایل د استعمال له وجې د بدکاریانو شرح زیاته شوې ده. موږ اکثر په دې باره کې ویډیوګانې جوړوو چې د خلکو ته پوهه ورکړو، هوښیار شي. نن سبا که وکتل شي نو هر چا په کورونو کې موبایل ساتلی دی. د موبایل د استعمال په وجه باندې کوم زلمي هلکان یا کومې پیغلې چې دي، هغوی چې دغه موبایل غلط استعمالوي، نو هلکان جنکۍ خپل منځ کې یارانې جوړوي او د دغه یارانو بیا دا انجام وي چې خبره تر مرګه هم ورسي. همدغسې یو واقعه چې شوې ده، دغه واقعه چې واده کړي جینۍ یو هلک سره په موبایل خبرې کولې او د دغه موبایل خبرې تر دې حده پورې رسېدلي چې دواړو خپل منځ کې یارانه جوړه شوې ده. د یارانې نه پس بیا دغه واده کړې ښځه دغه هلک سره چې دی د خاوند ملګری هم هغه سره تښتېدلې او 2 میاشتې ورسره تېرې کړي. د 2 میاشتو نه پس چې کله دا بیا را پیدا شوله، نو دغه سړي دغه خاوند یې بیا دغه ښځه وژلې ده. دا څومره افسوسناکه خبره ده. زموږ ستاسو په ټولنه کې ډېرې ښځې داسې دي چې هغوی په دې کار باندې د پیسو دپاره هم اومخته شوي دي چې پیسې په دې کار باندې ګټي. نو زموږ ستاسو ټولنې ته د داسې یو ایجوکیشن او یو تعلیم ضرورت دی چې خلک په دې باره کې د هر څه نه خبر شي، پوه شي او د دغسې ناروا بېهوده او خرابو کارونو نه ځانونه وساتي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ضروري لایک کړئ، خپل نظر را سره هم شریک کړئ چې په آینده وخت کې تاسو ته زموږ د چینل له لارې نوې ویډیوګانې او نوې معلومات شریک شي.